مبین صاحب وایي زه به د اسلامي اماراتو سپین بیرغ په اټک لګوم او د خپله مقبوضه افغانستان چې دی دا اشغال شوې خاوره چې ده چې پنجاب نیولې ده دا به موږ بېرته ګټو او افغانستان سره به یو ځای کوو. دا خبره څومره حقیقت لري او دا امکان لري. زموږ بعضې د ښکته وطن مقبوضه افغانستان پښتانه مبین صاحب پسې راځي ویډیوګانې کوي چې ته خو تورخم نه راواوړه. نو اوله خبره دا ده چې د مبین صاحب دا خبره 100% کې رښتیا ده او همدغه شان دی به همدغه چپلقو کې همدغه بوټانو کې همدغه خړ پړ طالبان به دا کار کوي او دغه خاوره به ترلاسه کوي او دغه اشغال به ختموي د پنجاب. او د مبین صاحب خبره 100% کې ځکه رښتیا ده چې کله جمهوریت و که تاسې کتلي زه به مبین صاحب سره او قاري صاحب خوستي سره لایف راتلم. مبین صاحب کله چې د اشرف غني صاحب حکومت یو کال مخکې ویلي چې کال بعد د چې دی موږ اسلامي امارات او ځان وښودو چې زه به د ارګ نه لایف راځم د کابل د ارګ نه. راغی که رانغی یو کال پس حقیقت شوه که حقیقت نه شوه. د کونړ سیند یې ښودو چې دا ډیزل دی دا اوبه او دا به موږ په دې باندې بند جوړو. جوړېږي که اوس جوړېږي نه هغه دی الحمدلله کار په شروع کېږي. نو د مبین صاحب هره خبره حقیقت ته د مبین صاحب منافق نه دی چې څه وایي هغه کار کېږي. زما خبره تاسې واورئ او بیا د ښکته وطن دی پښتنو ته ویم چې د مبین صاحب خبرې سره ولې اختلاف کوئ؟ تاسې خو غلامان هستئ 15 کاله کېږي چې غلامان هستئ که نه. نو چې اوس هم د پنجابي د غلامۍ نه مبین صاحب خلاصوئ تاسې راځئ مبین صاحب ته دمکیانې ورکوئ اخطارونه ورکوئ چې ته خو د تورخم نه راواوړه. دغه مبین صاحب د تورخم نه خوا ناست و که ناست و د جمهوریت په وخت کې تا خو به مبین ته څه ویلی وی که نه. خو هغې وخت کې خو تاسې خو مټیان تقسیمول تاسې خو صاحب مهربانه اتړونه هم کول د افغانستان په جمهوریت باندې چې ړنګ شي. نن ته مبین صاحب ته وایي چې ته راواوړه. انشاءالله مبین صاحب هم راوړي او ډېر افغانان به انشاءالله راوړي او دا خاوره به بېرته افغانستان سره یو ځای کېږي. زما دا خبره یاد ساتئ 14 تاریخ د 11 میاشتې 2023 کال دی. 100% کې چې مبین صاحب څه وایي همدغه شان دې به کېږي. زه ورسره یوه خبره بېله اضافه کوم چې په یو طرف باندې بیا د اسلامي اماراتو د فتح بیرغ لګېږي سپین او په بل طرف باندې بیا د افغانستان ملي بیرغ په د اټک په پول باندې لګېږي. انشاءالله دا کار به کېږي. تاسې بېغمه شئ. تاسې ته موږ ازادي راوړو تاسې ته خپلواکي راوړو او تاسې ته اسلامي شرعي نظام راوړو. ولې خفه کېږئ په اسلامي شرعي نظام باندې؟ ولې په طالبانو خفه کېږئ؟ موږ ته هم شریعت غوښتو او اوس چې تاسې طرف ته موږ درځو بیرغ لګو خفه کېږئ پې؟ اسلامي امارات در روان دی او دا خاوره خپلو او که په دې خاوره باندې څوک غیرت وکړي د هغې نه بې غیرته افغان نشته. د مبین صاحب هره خبره د کاڼي کرښه ده او انشاءالله دا کار به کېږي. زما ګرانه عزتمنده وروره چې دا دې ځای نه ولې تر جهلمه پورې زما علاقه ده د تورخم دا پولې خو راکراس کته چې د چا په نظر کې بد خلک دي هغه خورغود د خپلو سترګو علاج وکړي. دا مې واوره